د لوی بخښونکي الله په سپېڅلي نوم د جهان ټلویزیون درنو محترم لیدونکو السلام علیکم. زه حنیف صافی یم، تاسو ته هرکلی کوم چې اوس د ورزش نه خپرونه ده. په بحث کې راسره ګډونوال هم شته. موضوع د بحث هم ده د طالبانو او د امریکا مخامخ خبرې او بیا د نړیوالو رسنیو د خوا داسې رپورټونو خپرول چې طالبانو په افغانستان، عربي ممالکو او په ډېرو ځایو کې په پټه توګه له امریکایي خواو سره لیدلي چې په دې کې امریکایي ډیپلوماتان او په ډېره د خوښۍ فضا کې د دوی ناستې ترسره شوي دي. بلې خواته بیا دلته په افغانانو هوایي بریدونه د امریکا چې د ولسي جرګې اندېښنې هم راپارولي او عام خلک هم په دې اندېښمن دي چې امریکا دلته په لوی لاس غواړي د جګړې ډګر ګرم کړي او عام ولس د حکومت په مقابل کې جګړو ته وهڅوي. په دې تړاو بحث لرو. په بحث کې راسره ګډونوال دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد آصف وردګ چې دلته ښه راغلاست. ښاغلی وردګ ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مهرباني ډېره مننه. ښاغلی وردګ، واقعا تاسو په کوم نظر د وروستیو تحولات ته ګورئ چې په هیواد کې د اختر په ورځو کې اوربند، بیا د اوربند له دوام سره بیا حکومت خپل د طالبانو اوربند پای ته ورسېد، مګم حکومت اوربند ته دوام ورکړ. حتی بیا غربي رسنیو په دې برخه کې داسې نظریه ورکوله چې دا اوربند د افغان حکومت اوربند دی، تړاو ورکوه د جانکیري یو چې دا جانکیري یو لاسته راوړنه ده او جانکیري دا کار، خو افغان حکومت دا خبره بیا رد کړې ده. بلې خواته بیا د وروستۍ ناستې د طالبانو چې رپورټونه وایي چې دوی په پټه د امریکایانو سره لیدلي او حتی ډونالډ ټرمپ په خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې طالبانو سره د مخامخ خبرو لارې چارې ولټوي. واقعا افغان حکومت نه دوی نه هیلې شوي دي نور چې دوی نشي کولی له طالبانو سره خبرې وکړي یا جوړجاړي ته ورسیږي. د هستیختن جلاله شانه په نامه جناب صافی صاحب، لومړی تاسو ستاسو ډېرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام او درناوی. دغه بحث داسې په یوه جمله کې نشو کړی چې راونغاړو، ولې دا د افغانستان 40 کلنه تراژیدي ده او زه بدبخت د همدې بدبختیو 40 کاله عیني شاهد یم. په خپل وخت په هر پړاو کې د ناموس وطن دفاع، نشرات، مجله و هر شی یو عامل لري. مو کله عامل پرېږدو، اصل خبره پرېږدو، بل ځای غږیږو. که موږ لږ پس منظر ته وګورو، د روس ولې راغی، روس ولې شرمېدلی شکست وخوړه، شرمېدلي لاړل چې همدغه بدبختي د مغو وخت نه موږ او تاسو ته راپاتې شوه. د قتل عام د مغو وخت نه شروع شو، دغه سور کثیف تعداب د مغو وخت نه کېښودل شو. بیا نو سوړ جنګ وه د قدرتونو، د لوی قدرتونو چې وقت دنیا یک قطبینه و، روس امریکا، روس په ګونډو کا، امریکا یک تاز سرقماندان اعلی د ټول جهان وګرځېده او دا ډرامه پسې روانه ده. بعدونه د مجاهدینو په نامه ته عنوان لاندې یو حرکت راغی. بیا ته طالبان ولې پیدا شول، چا پیدا کړل، چا حمایه کړل، بیا قدرت ته ورسېدل. بیا د قدرت ته چې ورسېدل، امریکایانو په 24 کې د دوی دغه نظام د منځه یووړ. 3 کاله دی نه وو، اصلا هیڅ حرکت یې نه کوه. تاسو پوه شئ رښتیا غرض یې نه درلوده. دا بیا چا د آیسای په لمن کې واچول، دا بیا ولې حمایه شول، بیرته جنګ شروع دوباره وهڅول شول یا دې ته اړ کړل شو چې دوباره جګړو ته مخه کړي. بلکل صحیح. ګوره په اول کې هم که دا ومهڅول شول، په هلمند کې لږ ګډوډ وي که نه، من فعلا جنګ په ټول قوت افغانستان شمول شو، په ټول قوت. د تا وزارت دفاع وایي، حکومت وایي چې تاسو حکومت ورته وایي سهامي شرکت، چې د موږ د امنیتي قواو د کال مصرف 15 میلیارد ډالر دی. دا خو ته هم پوهېږې، زه هم پوهېږم، موږ افغانان یو، موږ سیګار میګار نه یو چې د 100,000 کیلومترونه 100,000 کیلومترونه تبصرې وکړو، عیني شاهدان یو، د ملت په متن کې ژوند کوو. نو دی خو په 0% خاوره او په حاکمیت په دغه خپله ولسوالیو باندې حاکمیت نه لري. نو چې دی 0% په حاکمیت باندې 15 میلیارده مصرف لري،
دغه 80% چې د نورو په لاس کې دی د دو مصرف څومره دی دی خو په غولکه جنګ نه کوي دا خو مصارف غواړي لوژیستیک غواړي سلاح غواړي نور غواړي د مصارف د کومه کیږي دغه څوک ورکوي لنډه دا چې دغه تراژیدي په موږ تحمیل شوي د پردی استعماري ډرامې دي د امریکا چې یو په بل پسې د عامه ذهنیتو د خپلولو دپاره نوې ډرامې نوې تمثیلي ډرامې یعنې دا هم ښاغلی وردګ د وروستۍ د سپین ماڼۍ یا د ترامپ خبرې چې طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابر شي او د دوی د وروستۍ ناستې دا هم د ډرامې یوه برخه بولئ او واقعیت غوښتل کېږي نه چې دلته سوله راشي او افغانان په سوله مطلق هغه څوک دی چې وغولوي چې نه پوهېږي هغه څوک دی وغولوي چې د موضوعاتو نه خبر نه وي هغه څوک د عامه ذهنیتونه د غلط کي داسې د ډالري وعدې دې ورکړي چې هغو وجدانونه خرڅ کړي وي مګرم څوک چې د دغو واقعیاتو یا د دې تراژیدۍ په متن کې لوی شوی او دغو سلګونه څه چې زرګونه شواهد لري هغه پوهېږي چې قصه چیرې ده مطلق پوهېږي د پرونه پورې زه خبرې نه کوم خو زه دغه د څوک چې د سیاست بلدبا پوهېږي یا د 240 کلنې تراژیدۍ په خبر دی پوهېږي چې وردګ څه وایي موږ اوسنی حالت باندې زه داسې تبصره کوم موږ سولې ته ضرورت لرو موږ زخمی ملت یو 40 کاله بېګناه وژل کېږو ملک وران شو حیثیتونه برباد شول موږ سوله غواړو دکه سعودي راولي سعودي فتوا صادره کړه د بیت المقدس چې یهودو ته ورکړه خپل زوم ته د سعودي کومه فتوا صادره کړه یعنې ښاغلی وردګ د سعودي او په سعودي کې د سعودي په څېر دغه ناستې چې په اندونیزیا او نورو هیوادونو کې وشوې د افغانستان په تړاو دا هم تاسو یو رنګ نادلانه حرکت بولئ او یو سیاسي حرکت بولئ زه هغه شی یم د ډوډۍ دې چې وخوړې لاس جګوي چې پاکه ربه شکر الحمدلله که نه ته وږی نست چې د خوړلي نه دي یو څه شی وینې نه نتیجه یې معلومه نه څه شی غلط شي څه ماته ووایې څه فایده یې کړي د تا امنیت ښه شوی د تا اقتصاد ښه شوی د تا خو دوی چې اوله راغلل 18 کاله مخکې راغلل 18 کاله یو ماشوم چې زیږېدلی اوس به 18 کلن ریاست جمهوري ته رایې ورکوي دوی ویل چې دموکراسي راولي خو بدنامه یې کړه دوی ویل چې امنیت راولي جنګ خو افغانستان شمول شو دوی ویل چې موږ باسازي کوو لطفا ته د یو ژورنالیست په صفت ووایه زه وایم لطفا ته ووایه کومه فابریکه کومه د بند فابریکه کومه د اوبو بل کوم چاته یې کار ورکړه ملک د زراعتي اوبه لري مګرم تشنه لبان میگردیم د اوس اوبو هغه شوي هلته قحطي راغله زراعت لري مځکه لري اوبه لري مګرم یعنې په لویه لاس بهرني هیوادونه په سر کې امریکا نه غواړي چې دلته د سولې ترڅنګ اقتصادي وده رامنځته شي او افغانستان یا افغانان په ارام فضا کې ژوند که دی غوښتل لویه پوښتنه زما بېسواده د ما بیچاره افغان د ما زخمی افغان چې 18 کاله حیثیتونه بربادیږي زه یوه پوښتنه کوم په د 18 کالو کې دی څه وکړل موږ سوله غواړو موږ د دو لعنتي جنګ نه دو تحمیلي جنګ نه خسته یو دوی خو راغلي چې موږ سوله غواړو آبادي جوړوو دموکراسي راولو 18 کاله یې څه وکړل اوس چې بیا وایي چې زه 20 میلیارده نور درکوم ته 2024 پورې زه 20 میلیارده درکوم او د ما ناتو دلته شته دغه میلیاردونه چې 102 میلیارده راغلل اوس ځوانه قربان دې شم موږ خو مرو موږ میراث نه یو دغه تاسو ته پاتې کېږي تاسو په د ولس غږ وکئ توکلتو علی الله هره ورځ خو په بمو کې الوزو 3 میلیونه والوتل د چا نه زه زیات یم خدای دې ما اول والوزوي مدو ته راغلی یم هغه شهادت هم خدای ماته نه راکوي ځوانان پکې شهیدان کېږي دی دو معنا لري چې د 102 میلیارده ټیټ شول چې د 20 نور راغلل د به څوک خوري ما یو څو ډبرماران هغه کسان چې جګړه غواړي وغځوي دی خاص نفر لري مغه څو نفره چې پارلمانان کړي موته وظایف ورکوي د 20 میلیارد په مغو میلیاردو پسې ولاړل چې ولاړل او بل ناتو یوه خیریه ټولنه ده ناتو یوه انجو ده ناتو زراعت درته جوړوي ناتو یوه جنگي قوا ده ناتو نظامی قوا ده چې خپل هدف پسې ګرځي دا چې 2024 پاتې کېږي د څه شي لپاره
میدانونه د دوی په کنټرول کې، پایګاوې دې ورکړي، خاوره د دوی په کنټرول کې، ځمکه د دوی په کنټرول کې، هوا د دوی په کنټرول کې، ډوډۍ هم دوی درکوي، هر کی را نام داد فرمان داد. یو څو دبړماران یې افته کړي چې لږ موضوع ښه شي، بیا یوه بله ډرامه درته جوړه کړي، بیا مګرم شکل بل رقم ورکا. قومي دلته قومي موضوع نه ده، د یو تعداد که نه پوهېږي نادان به وي، مګرم هغه څوک چې سیاسون دي، ملیګرا سیاسون دي، افغانستان دپاره غواړي او د واقعاتو نه خبر دي، ډېر ښه پوهېږي. دا اوس په شمال کې څه نکل دی. زه بخښنه غواړم، خو د 40 کاله پیژنو دوستم څوک وا، څه شی وا، څه شی شو، څه شی شو. ولې ترکیې ته ولاړ شمال کې ته مدني حرکت کې ته سواد لرې. د مدني حرکت په تعریف ته پوهېږي، یو کودتا ده، یو بغاوت دی، یو قانون ته سپکاوی دی او قانون نه منل دي، چې دا ملي خیانت دی، دا خو جرم دی. مدني حرکت که د تا په کابل کې چې 1 میلیون وشو، لنجر ونه سوځول شو، شیشې ماته نه شوې، دوکان چور نه شو، غږ یې جګه، مظاهره خلاصه شوله، انسان غوندې لاړل، غرب هم پوه شو چې نه وله دلته تمدن هم شته، صرف بمونه نشته. حتی سرک یې پاکې کړلې، کورو ته لاړل، مرحبا سلام به عظمتش، سلام د دې هغه ته، یعنې د هر افغان تاریخ یې ژوندی کا. ممدا چې بیا په دې مزن کې په نطفه کې ولې خنثی کېږي، د بحث نه ځو. ته مدني حرکت کې ولایت ولې څه ځي؟ ته د اشرف غني سره رقابت لري، د اشرف غني خو تاسو رایې ورکړې، د تاسو خورجون رایو په هر کې کېناوه. په دو جرم کې که دا جرم وي خو تاسو شامل یې. زه قسم یادوم په لا اله الا الله و محمد رسول الله ما رایې نه ده ورکړې. د یو افغان په صفت چې تصادف په دغو کې زیږېدلی یم، خو په قوم پښتون یم. زه مسلمان یم، انسان یم، افغان یم، په آخر کې درست پښتون یم. درست تا چې رایه ورکړه ته د کېناوه، اوس د ډرامې ولې شروع کړي؟ چا بوتا ترکیې ته چې بیرته راغی، چا پرې نه کوو؟ ته هوایي قوا لري، بل لالا پرې نه کوو چې طیاره دې نه شي یوه نقطه چې دغه غلط فهمي ونه شي. اوس یې بیرته راولي. ښه شماله ته حق لري مدني حرکت وکړې. ته که سواد لري، ته د مدني حرکت په تعریف پوهېږې. ته بیت المال، ولایت خو بیت المال دی، یا خو زما دی، یا خو د ملت دی، یا خو ستا دی. ته ولایت ولې سېځې؟ ته لارې ولې بندوې؟ ته ګمرک ولې بندوې؟ د خو ګمرک بیت المال ته ځي. په میلیونونو ډالر تجارو ته ولې نقص ورسوه؟ ګوره هر موره دوکانونه تړلي، قیمتونه جګ تللي. ته موږ ته جزا راکوي که غني ته؟ لومړني خدمات واقعا از کوم قدر دي د موضوع نه لرې لاړ نه سو. دا خو شوي، نورې ستونزې هم خو دا نه ځو، دا د دوی ډرامې دي. اوس د طالبانو دغه وروستۍ د سولې په تړاو چې دغه وروستۍ ګنګوسې دي چې امریکا سره به دوی مخامخ کیني، یا 15 دفعې دوی سره لیدنې کړي دي، واقعا طالبان یا امریکا بالاخره دې نتیجې ته رسېدلي باید چې دوی یو سوله وکړي. عرض مې واورې، د دوی چې منافع وي سوله کوي، دوی چې منافع وي په جنګ کې جنګ کوي، چې منافع وي په سوله کې یو طرفه منافع که دو طرفه منافع. ته د قرارداد وینې، ما د مشورتي لویې جرګې نه په 2مه ورځ ولې استعفا ورکړه؟ اوځوانه تاسو لطفا د قرارداد وګورئ، د 14 مادې ولولئ په لیاز د خدایو افغان ملته. ته ولولئ د قرارداد کې څه شی دي؟ 2 مادې ستا دي، بشر دوستانه و چې څه شی د ډیسکو هغه نور زه داسې کوم چې څوک مړ که ماته څوک حق نه لري، میدان زما دی، دا زما دی، دا زما دی، دا زما دی. ولونه 14مه ماده عیب دی، وطن فروشي ده، او افغان ملته ټول پیته ټول راغلل، ډوډۍ وې، پلوونه وو، شیان مفت، په آخر کې څو ډالر افغانۍ هم جیب ته ور وچوې. یو بیچاره خوار وردک، یو جناب استاد رفیع راووتلو. دا یو واقعیت دی. دونه که نور موږ نه وایو خاینان یو، دا که نه وایو موږ د دو ملت قاتلان یو، دا که نه وایو د دو کونډې سو یتیمانو سره ظلم دی، موږ وطن فروشان یو. واقعیت دغه دی. ښه وردک راغلو پوښتنې ته دی. زه پوهېږم چې ته غواړې، ما وخته یې تا پوښتنه واخیسته. طالب وایي، د طالب وایي، زه نه وایم، ما خو امارت درلوده، تا ړنګ که، 52 ړنګ که، ظلم تا یې ماسه کړی. د حکومت خو ما نه ړنګولی شي، دا اوس مې په سر اخیستی، په کابل کې هم نه پرېږدم، وزارت داخلي ته ورننوځم. د ما حریف خو ته یې، دا خو ما نه دی جوړ کړی، دا خو افغانانو نه جوړ کړی، دا خو سفارت امریکا کې جان کیری جوړ کړ. زه ما خبرې نه دي، ګوره د طالب خبرې دي. دا معامل کې اشغال دی،
زه حق لرم شرعي چې د خپل خاورې نه دفاع وکړم، ته باید د ما سره خبرې وکړې په دې معنا چې ته مې په جنګ کې تا شکست خوړلی، ته مې په سر اخیستی یې، تا امنیت نشي نیولی، راشه ما سره وغږې حق مې راکړه چې خلک پوه شي چې زه قوت یم، ما شا 18 کاله وینې تویې کړي، دومره سیال یم چې د دغو ناسیال اوس خبرې کوم. یعنې وردګ صاحب دغه د نورو مجاهدینو په څیر به بیا د دوی هغه کسانو چې طالبان په صف کې وینې تویې کړي کوم هدف دپاره بیا خو به د دوی په وینو باندې څه لوبه ونه شي یا ګورې دغه په سیاست کې هر برخه یو پړاو لري. روسان چې راغلل دا یو بس دی، دا باید هغه نه کړو، سرګډې نه کړو، نه ګډې نه کړو. دا یو واقعیت ده دی داسې ګډوو چې اووم د ثور چې راغی اتم د ثور یې وزېږاوه، یعنې موږ داسې شیان وزېږول چې بالاخره طالب وزېږېده. طالب نه ده د داعش یې درته وزېږاوه. یو چې بیا مې خبر د یاده ونیسو تا پوښتنې ته راځم، طالب به سوله وکړي، مجبور دی چې وي کې امریکا سره به کیني د لسابې کې دغه نمونه به ورکړي، خو بیا موږ ته فایده ده چې افغانان په یوه صف کې ودرېږي، د موږ بیا هم ګټه ده، نقص هم نه دی مګرم چې یو ځای شو، مګرم جنګ به دوام لري. جنګ به دوام لري په بل نوم، په بل نوم نه هغسې ښکاره نوم تور بیرغ داعش، او هغه به هم د افغانانو د وینې تویول. بلې مري به افغان پکې شهید به افغان کېږي، د طالب ځای داعش ته ورکوي، طالب ته یې ویل چې د ایران په عذاب کې د امونه وخواته واوړه، ویلې زه نه اورم، ډېره مننه ښاغلی ویلې چې نه اورې نو داعش ماته ښه دی، یعنې جنګ به دوام لري، د سوله موږ ته ګټه ده، د خپل افغان طالب هم چې موږ خوندي کړو، لا اقل د یو صف بشو په دې شرط چې بیا د امریکا پرېږدي، آیسای دې پرېږدي، او په مجموع کې یوه جمله موږ خپل افغانان باید بیدار شي، د خاورې د موږ ده، ناموس د موږ دی، حیثیت د موږ دی، موږ باید یو لاس شو. ډېره مننه ښاغلی محمد آصف وردګ چې راغلی په بحث کې ګډون وکړ، خوشحاله اوسېږئ. د جهان ټلویزیون درنو معزز لیدونکو دا د ورځې شننه خپرونه خوشحاله سوکاله سرلوړي او ودان اوسې الله مل شه.